پاکستاني طالبانو پاکستاني پوځ ته د تلفاتو په اړه د 13 اکټوبر میاشتې راپور خپور کړ. طالبانو یو ځل بیا پاکستان ته نوې خبرداری ورکړ. په اړه پاکستاني پوځ څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستاني تحریک طالبانو اکټوبر میاشت کې په پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد 210 وسلوال بریدونه کړي چې پکې 113 تنه وژل شوي او 154 ټپیان شوي دي. دغه ډله ادعا کوي چې مرجوب له 123 پوځیانو 99 پولیسو 950 ملیشه ځواکونو او 10 د څارګرو ادارو غړو ځړولې ده. دغه ډله وايي زیات بریدونه د پښتونخوا ایالت په ملکان ډیری اسماعیل خان پیښور کوهاټ سویلي وزیرستان ژوب او بنو کې د پاکستان د حکومتي ځواکونو پر ضد کړي دي. ټي ټي پی وايي په دغه ویډیو کې 4 واره د سنایپر پر مټ د پاکستان ځواکونه په نښه کړي دي. دوی زیاتوي یوازې یو ځانمرګي برید 9 واره د روزي 19 واره د لاسي بمونو و هدفمند 8 ځوابیه او چریکي بریدونه هم کړي دي. دوی همدارس لیکلي چې 22 کمینونه یې نیولي وو او یو توغنده یې توغولی دی. ټي ټي پی ادعا کوي چې 13 اکټوبر میاشت کې له پاکستاني نظامیانو 14 کلاشینکوفونه، یو راکټ لانچر، یو سنایپر، 10 ټوپکه، 8 د راکټ ګوله، یو ځینې نور توکي ولچه کړي دي. دوی زیاتوي په تېره یوه میاشت کې 33 امنیتي کمرې، 3 نظامي ټانکونه، 40 پوځي موټرونه، 2 پوځي ټانکرونه او 6 چیک پوینټونه یې تخریب کړي دي. ټي ټي پی په 13 اکټوبر میاشت کې ځان ته د اوښتو زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پاکستاني طالبانو دا هم نه ده په ډاګه کړې چې د پخوایي بریدونه زیات شوي او که کموالی پکې راغلی دی. د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د افغان طالبانو له بیا واکمنۍ سره د پاکستاني طالبانو بریدونه په پاکستان څو برابر زیات شوي دي. پاکستاني پوځ وایي د دغه هیواد مخالف او وسلواله ډله د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي او عملي کوي. د پاکستان دغه ادعا تل طالبانو رد کړي او د پاکستان امني د دغه هیواد کورنۍ موضوع بللې ده. تېره ورځ پاکستاني طالبان هم ادعا وکړه چې دوی په پاکستان کې د پاکستان په پوځ باندې بریدونه کوي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا ولیدو مو نړۍ بلنه تر بیا ښې چارې لوی الله مو شه.